بابا چې تاسو کوم د ګاډي دغه کوي دا حقیقت دی کنه دې تاسو ته وایو ویلکم کوم چې دوه لري زین راغلی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم تاسو روز تاسو مرګره سليمان سالار مرګره په خپل پیج او چینل کې راتار کړي و ما او بالکل خان بابا خو راغلی کوم چې په مردان کې کم د ټولي دنیا یو ستوره لري او ټیم هم ډیر زیات کم دی ما خامې موږ بزو کړی ته هم په سر ورته السلام علیکم وعلیکم السلام خان بابا په خپل پروګرام کې راتار کړي و ما او موږ د باجوړ نه راغلی یو څو خبر راځي غونته کې وکي تاسو ټیم هم کم دی زمونږ رونه باجوړ نه راغلی زمونږ یو پښتانه ټولو تاسو ورغلی تاسو ته وایو ویلکم کوم چې دوه لري زین راغلی مهرباني خان بابا چې تاسو کوم د ګاډي دغه کوي دا حقیقت دی کنه دغه دوه خبري تاسو ته یو سړی راشي دلته نو زورنه چې ته سره پریشا وال کې اوس لکه مطلب تماله دلته رالی او ته چې سبا تاسو سره انټرویو ریکارډ کوم غره زور بګیری شي نور چې دې په شاته سمي غنه هغه ټول مونږ لکه یو شی جوړو غنه خلکو ته خایو چې بای مونږ زور کوو دغه کو خو زور بګیری شي اصلي زور خو عوام زور ګوري غنه مطلب ستا زور زما باډي ګوره زور ګوره هغه د طریقه ده خان بابا چې کوم د افغانستان نه یو پهلوان راغلی او تاسو له چیلنج درکړی واغې سره تاسو ډیره په نرمۍ خبرې کولې او هغې سره بیا تاسو مقابله وکړه کوم نه کړه هغه هم زمونږ کسو افغانستان خو راغلو خو غیر غلط دی شیر خان تاسو یادوي مطلب ګوره دلته چې څوک هم راځي دلته زما په ګیټ باندې لسته کسان ولاړی تاسو ته پته را حکومتي کسان ما سره دي پرایویټ سکیورټي ما سره ده نو سوال نه پیدا کیږي چې داسې یو کس راشي او زما به خو خني او بیا هغه څه خبره کوي یا به هغه څه کیسه کتاره کوي کنه دا خو چې سم کیږي دا خو زما په مرزه کیږي کنه دلته نو هغه به راغلو هم پروموټ کو دلته ویډیو جوړول چې بیا لږ بیلاره شغل خوشانه شروع کړل ما مو ته چې خپل کار کوسته ته مشهور شې دا تاسو وینئ خان بابا په اخر سر کې یو پیغام دا ورکوي چې زمونږ د دیمانانو لپاره یو تنظیم وړو کې غونته کې جوړ کړی دی باجوړ په ساته کوشش دا کوي چې غونډه دنیا په ساته شي د سیویل ډیفنس په نوم باندې زمونږ مشران په هم کار کوي کم از کم 35 کسان یو تر اوسه پورې په دې د خلکو ته وایي چې تاسو کم پین پال ور دي چې هغه زمونږ سپورټ وکړي زمونږ مدد وکړي بس دا زما چې سونه ویور دي او خکوز کوي کم سړی چې یو خدغه کوي هغه سپورټ کې مطلب ایمانداري سره لګیا دي او سونه چې تاسو نه هیلپ کیږي هیلپ وسره کې موږ مول ورزول ته سپورټ لپاره نو تاسو هم سپورټ کې هر رنګ سپورټ چی سپورټ کې نو خان بابا پر اخیر سر کې د ویډیو په وساتت سره تاسو ته مجازه تاسو له بلنه هم در کومه دا چې یلته زمونږ غزیب مینه چې کوم خبره موږ تاسو ته په ویډیو کې وکړه نو ان شاء الله تاسو به باجول ته وعده برا سکوي چې کله برا ان شاء الله تاسو سره وعده راځي د پاکستان خان بابا مو چې څوک به مني د غونډې دنیا خان بابا او ان شاء الله درځم ضرور او صرف دونه وای چې د ټایم باندې متا سو باندې دا کوي او نور درځم بدله خامخا یو ان شاء الله ډیره زیاته مننه شکریا که په اخر سر کې میسج ورکول غواړم بس دا چې ټول پښتانه خپل مینه ساته او د کلمې رونو یو ټولو پاکستانیان یو کار څنګه د سنديري بلوچيري پښتون دي ټول بس یو مینه ساته چا ډول کې سبوغ مغز مساته هر سړی خپل ویډیو خپل څه کیسه کتاره کوي او یو بل ته درغله کېږي ما ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا اگر د خان بابا خبره هم تاسو واورېدې دا خلک غنه غونه به هم تاسو وینئ خو چې کم دینو د کیمرې نه به خلک اخواکې دي خواکې نو به ور خان بابا سره ملاويږي خو زه ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې خان بابا موږ له ټایم راکو او چې کم دینو ډېر زیاته مننه نور به هم زو نور خلکو سره به هم خبرې کوو دا ټایم مال راکې اجازه چې چرته مې قاده آباد او بریالي اوسې د الله پامان هغه به ډېر کوو چې خان بابا چې ډېر قسم دې بار دې صحیح ده خان بابا لاس میلو کا خان بابا کوشش پدا کوي چې زیاته خبرې په پښتو وکړو صحیح ده انګلیش ها لاس میلو کا خان بابا سره لاس انګلیش خان بابا لاس ورسره لګ میلو کا دی خوش تاسو دغه شي کنه وبس تقدر جوړ تل دی خوش یاره تاسو ران مله دوست وبس تل تاسو دې ځکه څنګه سٹارټ ده